سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. یو سړی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره پر مځکه پرېوتی او ځان یې مړ وښودی، خو هغه د لوبو عسکر په هغه پسې ورپسې وه او پر هغه باندې یې رحم ونه کړي. پر ده باندې یې ډزې پیل کړې. دې سړي یو د لوبو عسکر په مځکه باندې وغورځوی او هڅه یې وکړه چې د لیفټ د دروازې په وسیله سره یې مړ کړي، خو عسکر ډېر قوي و، هغه دروازه په کلکه سره نیولې وه. خو د وخت په تېرېدو سره هغه نور ونه توانېدی. مایک فکر وکړ چې جګړه نوره ختمه شوه، خو ناڅاپه د لوبې د عسکر د بیک څخه یو غږ واورېدی. کله چې هغه بکس خلاص کړی، یو کوچنی بم یې په کښ کې ولیدی. په اصل کې مایک څو ورځې مخکې د لوبو د عسکر د فابریکې مالک وژلی و. په هغه ځای کې موجودو د لوبو عسکرو دا هر څه ولیدل. د خپل مالک د بدل اخیستلو لپاره هغوی د نوکیانو په شکل سره د هغه کور ته راغلل. د یوه قاتل د طبیعت له مخې مایک په احتیاط سره بسته خلاصه کړه. کله چې بکس خلاص کړي، دننه په کښ کې د لوبو عسکر پراته وه. مایک هغوی یوې خوا ته کښېښودل او پخلنځي ته ولاړی چې د څښاک شی د ځان لپاره راواخلي. هغه نه پوهېدی چې دا د لوبې عسکر به ورته ډېرې ستونزې جوړې کړي، ځکه چې په بله شبه کې په پخلنځي کې یو زورور غږ وسو او ټوله عسکر پر مځکه باندې راولوېدل. کله چې مایک احساس وکړي چې یو څه خو ناسم روان دي، ورو ورو یې د کتلو لپاره حرکت وکړي. خو کله چې بکس ته ورورسېدی، ټول د لوبې عسکر ورک سوي وه. هغه پوه سو چې خبره جدي ده. له دې مخکې ناڅاپه یې په پښه کې یو سخت درد احساس کړي. پوه سو چې د یوه کوچني عسکر له خوا څخه هغه په پښه باندې په خنجر سره ول سوی دی. بیا د سوپې له لاندې څخه یو څه عجیبه حرکتونه وسول. هغه ورو ورو کښته ورغلی. په بله شبه کې بې شمېره مرمۍ پر هغه باندې ور وتوغول سولې او سمدستي یې پر مخ باندې واړه نښانونه ښکاره سول. هغه غوښتل چې پوه سي چې څه روان دي. هماغه وخت د سوپې له لوري څخه یو زورور برید پر هغه باندې وسو. یو کوچنۍ توغندۍ هم پر هغه باندې وویشتل سوله. د درد له امله مایک پر ګونډو ولوېدی. ژوند د ژغورلو لپاره هغه تشناب ته ولاړی. د بریدګر د پیدا کولو لپاره هغه یوه کوچنۍ هنداره راوایستله، خو ولیدل چې د بلې خونې څخه ډېرې مرمۍ ویشتل کېږي چې د هغه کوچنی څراغ یې هم ورمات کړي. کله چې مایک ډېر په قهر سو، یوه توغندۍ سیده راغله او د هغه هنداره یې هم ورماته کړه. مایک په غوسه سره پرته له څه ویلو د خوب خونې ته ولاړی او له هغه ځای څخه یې یوه توپنچه راوایستله. په بله شبه کې پر ده باندې یو د توغندۍ برید وسو. خوشبختانه ته یې وژغورل سو. بله لاره نه وه. مایک اړ سو چې د جګړې په حال کې شاتګ وکړي. بالاخره په ویره کې پخلنځي ته ولاړی. هغه له المارۍ څخه یو کوچنی ماشین راوایستی دښمن ته د سبق ورکولو لپاره. هغه د سوپې لاندې په پټو سترګو سره ډزې کول پیل کړې. د ډزو له پای ته رسېدو وروسته نور هیڅ حرکت هلته نه و. مایک په قهر سره سوپه راواړوله. په بله شیبه کې حیران سو. بې شمېره کوچني عسکر د سوپې لاندې پراته وه. هغوی لکه روزل سوي عسکر. ځینو یې خپل زخمیان تداوي کوله، ځینو د تیښتو تیاری نیوی. یو عسکر بیا د برید هڅه وکړه، خو هغه د مړ کړي. بل وتښتېدی، خو له مرګ څخه ونه ژغورل سو. عسکرو پر مایک باندې بیا برید وکړي. مایک په قهر کې پر هغوی باندې ډزې وکړې. کله چې مایک شاوخوا وکتل، 3 پوځي هلیکوپټرونه ناڅاپه د هغه پر لور باندې را روان وه او پر هغه باندې یې ډزې شروع کړې. بیا بل هلیکوپټر د مایک د سترګو مخ ته تیر سو. په هلیکوپټر کې 2 پیلوټان وه او یو توپک چلوونکی و. هغوی پر مایک باندې برید وکړي. مایک تر فشار لاندې راغلی. د ژوند د ژغورلو لپاره هغه بیرته تشناب ته ولاړی. په بله شبه کې یو مرمۍ په دروازه کې وموښتله او دروازه یې ماته کړه او یو هلیکوپټر دننه تشناب ته راغلی. د خطر په حالت کې مایک هلیکوپټر په ټول سره ونیوی او پر مځکه باندې یې راوغورځوی. ټینګ ټینګ پر وختې. بیا بل هلیکوپټر راغلی. مایک پر هغه باندې ډزې وکړې. کله چې یې شاته وکتل، ځینې عسکر لا ژوندي پراته وه. د هغوی د ختمولو لپاره مایک هغوی تشناب ته واچول او اوبه یې پر هغوی پسې ورخوشې کړې. کله چې لا هم په تشناب کې غږونه وه، مایک د وریښتانو ماشین چلانده کوي او د هغه څه چلانده یې اوبو ته ور واچوي. له هغه څخه وروسته مایک غوښتل خپل زخمونه وتړي، خو هماغه وخت له دروازې څخه لاندې یو کاغذ راغلی چې په هغه کې لیکل سوي وه: تسلیم سه. مایک څنګه د یو لوی جنګیالي په توګه سره ماته منلې وای. هغه سمدستي ځواب ورکړي چې تر پایه به جګړه کوو. د ډېر وخت وروسته د باندې هیڅ شور رانغلی. مایک غوښتل چې په ارامۍ سره وګوري، خو کوچني عسکرو له د مخ پر ده باندې ډزې کول پیل کړې. د ځان د ژغورلو لپاره مایک د کړکۍ له لارې د باندې ووتی. هغه له 100 متره څخه لوړ په دیوال باندې ولاړ و. که غورځېدلی وای نو حتماً به مړ سوی وای، خو د ژوند د ژغورلو لپاره دا کار مهم و. هغه ورو ورو مخکې روان و. هماغه وخت یو کوچنی هلیکوپټر د ده په شا پسې راغلی او پر ده باندې یې بیا ډزې کول پیل کړې. هغوی پر ده باندې ډېرې ډزې وکړې. مایک په قهر کې هلیکوپټر وویشتی او هغه یې لاندې راوغورځوي. که څه هم یې لنډمهاله ستونزه حل سوه، خو دا د انتظار ځای نه و. هغه سمدستي نږدې کړکۍ ته ځان ورورسوي تر څو د ناستو خونې ته ځان ورورسوي. په پای کې هغه بالکوني ته ورورسېدی. ورو ورو یې دننه وکتل. لا هم څو سرتیري د تشناب دروازې ته ولاړ وه.
او معلومه نه وه چې کوم پلان جوړوي. ښکاره خبره وه چې دا کوچني عسکرو هدف دا و چې مایک په بشپړه توګه سره ووژني. د مایک ذهن په ډېره تیزۍ سره کار شروع کړي. کله چې یې نږدې د کوچنی ماشین ولیدی، سمدستي یې د کوچني عسکرو د وژلو لاره پیدا کړه. اول یې هغوی په دود سره بوخت کړل، بیا یې له شا څخه پر هغوی باندې برید وکړي او پر هغوی باندې یې سختې ډزې شروع کړې. دوو سرتیرو ولیدل چې د هغوی ملګري خوندي دي، نو سیده هلیکوپټر خواته راغلل او د مایک پر پښو باندې یې ډزې کول پیل کړې. په خطر کې مایک په لاس کې د ګاز پایپ بل کړي او په هلیکوپټر باندې یې اور وغورځوي. هلیکوپټر یې لاندې را وغورځوي، خو لږ وروسته د ژغورنې بله ډله هم را ورسېدل. مایک مجبوره سو چې هغوی په اور سره وسوځوي او ټوټې ټوټې یې کړې. د شور له اورېدو وروسته سرتیرو شاوخوا کتل پیل کړل، خو مایک لا دمخه د هغوی تر شا ولاړ و. بیا یې ټول دغه کوچني سرتیري په بشپړه توګه سره ووژل. د دې لپاره چې بیا ژوندي نسي، مایک د هغوی لاسونه او پښې وتړل او ټول یې په تنور کې واچول. مایک فکر وکړ چې خطر ختم سو. هغه غوښتل چې په ګرم حوض کې آرام وکړي، خو په بله شیبه کې پر لاس باندې یو زخم پیدا سو. کله چې پوه سو چې دا کوچني عسکر لا په بشپړه توګه سره د منځه نه دي تللي، نو سمدستي یې خپل لاس وتړی، جامې یې واغوستلې او د وتلو تیاری یې ونیوی. خو هغه نه پوهېدی چې اوس وتل ناممکنه دي، ځکه یو کوچني عسکر کمانډو لا دمخه په لیفټ کې ولاړ و. کله چې مایک لیفټ ته وروختی، د سویچانو د ځای څخه څپرکې راووتلې او لیفټ سمدستي بند سو. بله شیبه کې ټکه توره شپه سوه. کوچني کمانډو لیفټ ته ورټوپ کړل او مایک یې په پښه باندې په چاړه سره ووهي. په کمزورې رڼا کې مایک ولیدل چې کمانډو د سویچانو په ځای کې ولاړ دی او دته ګوري. هغه د نورو په پرتله ډېر قوي و. مخکې له دې چې مایک یو څه وکړي، هغه د هوا له سوري څخه د باندې راووتی. په لیفټ کې پاتې کېدل د مایک لپاره مرګ و. مایک هم د هوا له سوري څخه پورته راوختی، خو لا یې څه نه وکړي چې کمانډو د چړې سره د ده پر سر باندې ولاړ و. دوهم لیفټ راورسېدی، مایک و هغه ته وروختی او دننه یې ځان لاندې راواچوي. غوښتل یې چې له دې ځای څخه وتښتېږي، خو کمانډو لا دمخه د هغه تر شا ولاړ و. بې له څه ویلو هغه د مایک پر سینه باندې وروختی او پر ده باندې یې چغې ووهلې. یو څو چړې یې مایک پر سینه باندې ووهي. مایک په قهر سره هغه لاندې راوغورځوي. کله چې د لیفټ دروازه بندېدله، مایک ژر پر مځکه پرېوتی او ځان یې مړ وښودی. کله چې کمانډو ورنږدې سو، مایک هغه سخت پر مځکه باندې ووهي او په ټول زور سره یې د لیفټ د دروازې خواته ور وغورځوي. کوچني سرتیري دروازه په لاسونو سره ونیوله، خو یوازې یو څو ثانیې یې مقاومت وکولی سوی. نور یې زور ختم سو او هغه ځای پر ځای باندې مړ سو. مایک بیا فکر وکړ چې خطر نور ختم سو، خو ناڅاپه د سرتیري لخوا یو کوچنی غږ راغلی. مایک بې له ځنډه بکس خلاص کړي. هلته یو کوچنی بم و. په همدې چاودنې سره مایک له مرګ څخه ونه ژغورل سو او هغه هم مړ سو. د فلم کیسه همدلته پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.